سلامونه دوستانو، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. موضوع ده د پیازو خوړل. که چیرته تاسو غواړئ چې روغ صحت او روغ زړه ولرئ نو پیاز وخورئ. یوه تازه څېړنه د زړه ناروغانو ته سپارښتنه کوي چې پیاز زیات وخورئ. له دې څېړنې سره سم چې پایلې په بعضې ویبسایټونو او حتی په بعضې فیسبوکي صفحو کې هم خپرې شوي دي چې د پیازو زیات صفتونه ورکړي شوي دي. د پیازو خوړل د زړه ناروغانو، د زړه د رګونو د بندو کسانو او حتی روغو بنیادمانو ته هم ګټور دي. څېړونکي وایي د دې لپاره چې صحتمند واوسئ هره ورځ اقلاً یو پیاز وخورئ. پیاز لږه کالوري او په عین حال کې د راز سرطانونو او قلبي ناروغیو د مخنیوي لپاره ګټور دي. ځینې کسان د دې لپاره چې د خولې بدبوی ولاړ نه شي پیاز نه خوري. خو که هغوی د پیاز په ګټو پوه شي ممکن د خولې د بدبوی لپاره ژاولي او یا نورو داسې طریقو نه کار واخلي چې د خولې بدبوی یې ورکه شي. د خولې د بدبوی مخنیوي لپاره وچ چای، کیله، دنیا، کیوي وغیره وغیره هم تاسو کارولی شئ. پیاز انټي بایوټیک خواص هم لري او جنسي قوه زیاتوي. پیاز د بدن د غوړو او د لوږې فایبرونه کموي او له همدې کبله د انسان وزن ورسره لګیږي، یعنی د انسان وزن کمیدلو کې هم مرسته کوي چې دا په خپله د زړه له روغتیا سره مرسته کوي ځکه چې چاغوالی د زړه د ناروغیو یو مهم علت دی.